نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان مسلمانانو رمضان المبارک میاشت متعلق کم آیات کریمه کم احادیث مبارکه چې تلاوت شول الله رب العالمین په موږ تاسو باندې یو لوی احسان دی. په دې احساناتو کې یو لوی احسان د رمضان المبارک میاشتو او د دې میاشت متعلق الله رب العالمین فرمای کتب علیکم دا په تاسو باندې فرض دو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق ارشادات فرمایلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان شریف روزه ونیوه ایمانا په الله تعالی ایمان دې د دې وجنې ونیوه واحتسابا او د ثواب په امید یې ونیوه غفر له ما تقدم الله تعالی د انسان ټول مخکینی ګناهونه معاف کوي. نو دا په موږ تاسو باندې الله تعالی یو لوی احسان اکرام دی چې په موږ تاسو باندې یو داسې میاشت راوسته چې د دې کم انعامات برکات دي دا بشماره به انتها دي. الله رب العالمین دا رمضان میاشت د رمضان نه علاوه روزه په هر امت کې فرض کړي وا. هر امت باندې وا خو هغه کیفیت مختلف وو. کیفیت د روزه مختلف وو په هر امت کې دا روزه وا. او بیا رمضان شریف دا د دې فرضیت دا چې کله راغی په دویم هجری باندې په مدینه کې غالبا په لسم شعبان باندې د دې فرضیت راغی او روزه فرض شوه. کیفیت مختلف وو. آخر دا چې کم کیفیت باندې نن سبا مسلمان نسی په دې ترتیب باندې تفصیلی طریقې سره فرض شوه په مسلمان باندې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشت متعلق فرمای لقد اضلکم شهر عظیم اے مومنانو په تاسو باندې یو لوی میاشت راغله. دا لوی والی د دې دا په اعتبار د دې سره د برکاتو باندې ثوابونو په اعتبار سره په دې کې ثوابونه چې کوم دي ډیر زیات دي. نفل هغه په فرض باندې بدلیږي حدیث شریف کې راځي او فرض په او یا باندې بدلیږي. نو دې برکات ډیر زیات دي او د دې برکتونه هغه دوه قسم دي. یو ظاهری برکات دي انعامات احسانات دي او یو روحانی دي. ظاهری برکتونه هم د ډیر زیات دي کما فراخي الله رب العالمین په دې میاش کې مسلمان باندې راولي اپ نور میاشتو کې داسې نوي. روحانی برکتونه هم د ډیر زیات دي. څومره چې په دې میاش کې الله تعالی کم انعامات احسانات ثوابونه اجرونه څومره زیات ورکي نو هغه په بل میاش کې داسې نشته دی. په دې روزه کې دوه کارونه دي مسلمان د پاره انتهایی اهم. یو روزه نیول دي آی متعلق ما حدیث تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان او دویم د دې میاش کې قیام دی تراویح کول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آی په فضیلت کې فرمای من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. نبی علیہ السلام فرمای چا چې رمضان شریف قیام کو او در الله تعالی ته عبادت کو قران کریم پکې ویلو نو غفر له ما تقدم الله تعالی د انسان مسلمان ټول مخکینی ګناهونه معاف کوي. نو دا د الله تعالی یو لوی احسان دی په موږ تاسو باندې. یو لوی کرم دی چې دا میاشت له موږ توفیق راکو دا میاشت په موږ تاسو باندې راوستا. جناب رسول لیکن د دې میاشت احترام اکرام عزت د دې پرهیز د دې کې څه کول پکار دي مسلمان لا او د سن ځان بچول پکار دي. مسلمان له د دې میاشت احترام پکار دی عزت پکار دی او د خپل عبادت ک بدنی عبادت دی مالی عبادت دی هر قسم عبادت دی د دې حفاظت مسلمان له پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای
کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرهیز خودله د روزې د پاره هم او د قیام د پاره هم د عبادت د پاره هم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ډیر روزدار داسي هغه ته د خپل روزې نه علاوه د تند او د لوګې نه علاوه بل حس ملاو نشي، یعنی ټول ورځ لوګ او تند تیر کی لیکن هغه ته ثواب اجر کم انعامات د روزي او ته ملاو نشي. وجه سو هغه کې د خپل زبان حفاظت اونکی، گناہ پکی کوي، غیبت پکی کوي، چغلی کوي، دارنګي غانې بجانې اوري، فلمونه او ډرامې ګوري، باوجود د دې مبارکي میاشتې دا کارونه کوي نو تش داسې لوګه او تند تیر کی بیګای پوره او هیڅ ثواب ته ملاو نشي. او پښتنو متلم دا چې هندوس تړي خدای ناراضه آ کی سو بیا. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډیر دارنګ ولاړ په عبادت داسې دي چې هغه د خپل ولاړ او د ستونزې او د شوګیرې نه علاوه ته هیڅ ملاو نشي. اوجه دا لکه دارنګ په دې روزه کې بل عمل ما تاسو ته ویلو تراویح کول دي، قیام اللیل دي، د شپې عبادت دی چې تراویح دي موږ تاسو یې کوو الحمدلله. نو دا په صحیح طریقه باندې کول مسلمان نه پکار دي. صحیح طریقه سره اعدادو چې په صحیح دارنګ په قاری سے پسې ولاړو دانه چې سل ماستو س غب شپ لګاو او س نیم ولاړو س ناستو س ودو نو داسې کول نه پکار. مسلمان له د دې احترام پکار دی. داسې میاش بیا په ټول کال کې نه راګرځي او د دې فضائل ډیر زیات دي. د دې فضائلو کې په پرهیز کې یو دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فلیس له لله. کم انسان چې ګړې وړې خبرې دروغ غیبت شغلی گناهونه غانې بجانې په دې روزه کې پری نه دي نو الله تعالی ته د انسان خوراک پر خپل سکاک پر خپل ته هیڅ ضرورت نشته. الله تعالی ته هیڅ ضرورت د انسان نشته چې د خوراک پری دي سکاک پری شوګیره تیر کی. نو دې وجنه د دې میاشتې س دارنګي پرهیز دی او س دارنګي ښه اعمال کول دي. دې وجنه د دې په فضایلو کې یو روایت ماته امام احمد سے نقل کړی دی په خپل کتاب کې تفسیر سراج المنیر هم ذکر کړی دی. د دې میاشتې فضایل هغه دادي ډیر زیات دي. په دې کې اکثر آسمانی کتابونه او صحیفې نازل شوي دي ځکه د دې میاشتې عزت ډیر زیات دی او د دې فضایل ډیر زیات دي. روایت کې راځي من نزلت یا نزلت صحف ابراهیم اول لیلة من رمضان. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام صحیفه چې کوم نازل شوی وي د رمضان په اوله شپه کې نازل شوی وي. او وانزلت التوراۃ لست مزینا او تورات په شپږمه شپه باندې دا نازل شوی وو. والانجیل ل13 و په 14 ورځ باندې نازل شوی وو. او قران کریم ل24 په 30 شپه باندې نازل شوی دی. په لیلۃ القدر کې نازل شوی دی. عزتمند شپه د دې وجنه د دې میاشتې ډیر فضائل دي. د عالم شهادت غیب نه د عالم شهادت ته په یو شپه کې راغلی او بیا د دنیا د اسمان نه عالم شهادت د دنیا ته لګ لګ په ترتیب باندې نازل شوی په 23 کال کې پوره شوی دی. نو د دې میاشتې ډیر لوی مقام دی. الله تعالی دې په باره کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. رمضان خو هغه میاشتو د دې فضایل نور څه ګوري. الله فرمایي په دې کې مې قران کریم نازل کړی دی. د برکت نډک کتاب دی، هدایت والا کتاب دی، فرقان دی، د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی کتاب دی. نو دې وجنه مسلمان له دې میاشت احترام پکار دی، عزت پکار دی. دا یو بهترین پیکج او غنیمت دی الله رب العالمین دی طرف نه. بیا دا ملاو بشي یا نه مسلمان به دې میاشت لور شي او کنه. د دې روزو ډیر اهتمام پکار دی. بے ضایع بعض خلک د دې اس لحاظ نه ساتي. بعض ځوانان دا سډیر شته چې دا روزي خوري او دارنګ خرابې کی. روایت حدیث کې راځي چا چې د دې یو روزه خراب کړله ټول عمر هم چې بیا روزي ونسی د رمضان شریف یا هغه یوې روزي فضیلت ته نشي رسیدي. دومره لوی مقام او مرتبه د دې میاشتې. نو الله رب العالمین دیو چې دې کوم برکات دي د دې کوم خیرونه دي الله تعالی موږ تاسو ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. نو ډیر احتیاط پکار دی په دې روزه کې او قران کریم تلاوت پکار دی، ذکر ډیر پکار دی،
دعاګانې الله تعالی نه غوښتل پکار دي. ان شاء الله را روان هغه کې کلیپ کې به موږ د دې نور فضایل هم بیان کو. په دې کې مسلمان لا کم کم عملونه کول پکار دي. ان شاء الله فی الحال په دې باندې اکتفا کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب